د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ لوړپوړي دولتي پلاوي د ازبکستان د ملي امنیت شورا سلاکار او په بهرني سیاست کې دغه هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي عبدالعزیز کامیلوف په مشرۍ راغلي پلاوي سره په ګلخانه ماڼۍ کې وکتل. په لیدنه کې دواړو لورو ترمنځ پر سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیټي اوسپنې پټلۍ او برېښنا پروژو په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د خپلو خبرو پر مهال وویل د افغانستان اسلامي امارت د تیر یو نیم کال پر مهال له ازبکستان سره په سیاسي او اقتصادي برخه کې ښې اړیکې درلودې او اسلامي امارت د دغو اړیکو د لا پراختیا لپاره هڅې کوي. محترم ملا صاحب زیاته کړه افغانستان د جنوبي او مرکزي آسیا هیوادونو ترمنځ د پله حیثیت لري او کله دغه ستراتیژیک موقعیت څخه ښه استفاده وشي دا به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په سوداګرۍ او ترانزیت برخه کې مهم رول ولوبوي. زه باور لرم چې افغانستان او ازبکستان خپلو اړتیاو او شته فرصتونو ته په کتو په سیمه کې دوه اغیزناک اقتصادي شریکان جوړیدای شي. د ازبک پلاوي مشر عبدالعزیز کامیلوف وویل دوی په نړیوالو فورمونو او غونډو کې له افغانستان څخه ملاتړ کړی دی او په هر حالت کې د افغانستان د ګټو خوندي کولو لپاره هڅې کړي دي. ښاغلي کامیلوف زیاته کړه دوی پر ډیرو بنسټیزو پروژو سربیره چمتو دي چې د قوشتېپې له کانال څخه د اعظمي ګټې اخیستلو په موخه له اسلامي امارت سره د خپلو تخنیکي ټیمونو په واسطه ګډ کار او همکاري وکړي. ازبک پلاوي زیاته کړه ازبکستان چمتو دی چې د نړیوالو نورمونو په مراعاتولو او له پرمختللې ټکنالوژۍ په استفادې له آمو سیند څخه د اوبو حق اخیستلو او په بشپړ ډول د افغانستان امتیازاتو او حقوقو ته په پاملرنې له اسلامي امارت سره د قوشتېپې کانال د بشپړولو په اړه کار وکړي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ازبک لوري ته ډاډ ورکړ چې قوشتېپې کانال به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې پیاوړې او دغه دوه ګاونډي هیوادونه لا نږدې کړي. اسلامي امارت چمتو دی چې د یوه ګډ تفاهم له لارې دغه حیاتي پروژه سرته ورسوي.